یو سړی و اهل علم فرمایي دا واقع نقل کوي وایي ډېر غریب و قرضداری شوی نو قرضدار یې رالل او ټولو اتفاق وکړه په یو ورځ چې دا سړی مونږ ګیر کړو نو دی کور کې ګیر کړو او بهر چې راووتلو نو قرضدار یې ترېنه تاو شو دې خلکو ورته ویلې چې پیسې راله راکې که محکمې ته دې راکاږو جیل کې دې واچو سړي سره خو پیسې نه وي حیران شو وی جیل ته به در سره لاړ شم نو په دې لاره باندې یو مالدار سړی راغی چې ګوري د دې یو کس نه ډېر کسان تاو دي چې مونږ تا جیل ته بوځو او یا به پیسې راکې دا سړی ډېر مالدار و الله یې زندګي ښه کړې وه الله رب العالمین دې زموږ او ستاسې ژوند او زندګي هم ښه کړي نو وروڼو وایي دا سړی قرضدارانو راګیر کړی دی دا مالدار سړی پرې راغی ورته وایي چې څه خبره ده وایي 500 درهمه قرضدار او دې قرضدارانو دې مالدار سړي ورته ویل دا پیسې به زه ورکړم ته به ماله پیسې کله راکړي ویل 2 میاشتې بعد او ټول قرضداران راټول کړه هغوی له هغه پیسې ورکړې د چا 100 درهم او د چا 500 او د چا 10 هغوی لاړل ویل 2 میاشتې زما ستا نیټه شوله 2 میاشتې بعد دا سړی راغی دا تجار دروازه یې وټکوله سړی راووته ویل پیسې خو نشته ویل تا 2 میاشتې ما ته نیټه راکړې وه ویل ډېره خواري مې وکړه پیدا نه شو وایي زه چې ځو محکمې ته وایي زه چله قاضي صاحب ته راله قاضي صاحب ما دې سره همکاري کړې وه قرضدارانو را ایثار کړی و د کور په مخ کې بې عزته کولو جیل ته یې راوستلو 2 میاشتې د دې ما ذمواري وکړله پیسې مې د دې خلاصې کړلې قرض مې خلاص کړی دی دې ویل 2 میاشتې کې به زه پیسې درکړم پیسې نه دي راکړي سړی مې راوست قاضي صاحب ویل پیسې ورکړه ویل نشته رسه ویل جیل ته دې لېږم هېڅ خبره نشته دی جیل ته مې ولېږه چې کله الله پیسې راکړي ور به قاضي صاحب فیصله وکړه دا جیل ته داخل کوي ویل یوه شپه راته اجازه نه راکړې چې کور ته لاړ شم یوه زړه بوډۍ مور مې ده د هغې نه به اجازه والم او خپل بچیان به ښکل کړم او د خپلې بیبي سره به شپه وکړم او سهار به راشم قاضي ورته وایي ضمانت په څوک راکړي وایي الله ګواه دی او محمد رسول الله صلی مې په ضمانت کې درکړه درته قاضي حیران شو الله دا څه نمونه که ویم چې رسول الله نه قبلوم خو د الله نبي رانه خفه کېږي او الله یې راباندې ګواه هم که زه سبا به راشي کور ته راغی مورې 500 درهم نشته دی قاضي صاحب راباندې فیصله وکړه سبا به جیل ته ځم ستا ملاقات ته رالم چې دا ستا لاسونه ښکل کړم او ستا تندی ښکل کړم او د خپلو بچیانو او ښځې سره شپه وکړم او سهار ورشم او پوهېږي چې ما د محمد رسول الله صلی الله داسې ورته ویلي چې د الله نبي مې درله په ضمانت کې درکړو مور ورله ډېرې دعاګانې وکړې بچیه زه به هم درته دعا کوم سهاره پورې الله مهربانه دی ښځه هوښیاره وه سړیه تا د الله نبي په ضمانت کې ورکړی دی نو راځم او تا به نن شپه خوب نه کوو ته به هم یخ ناست او زم تر نیمې شپې پورې به د الله ذکر کوو او د نیمې شپې نه بعد به په محمد رسول الله صلی باندې درود وایو چې هسې نه چې ورځ د قیامت را باندې راشي او په ورځ د قیامت رانه رسول الله مخ واړئ چې تا زما زه په ضمانت کې ورکړی وم او تا ټوله شپه خوبونه کول او د خپلې بیبي سره د آرام کولو خاوند هم ناست دی منځونه وشو اسکار شروع دي نیمې شپې له خبره ورسېده درود شریف باندې دواړو شروع کړې ده مور هلته لاس اوچت کړی ښځه دلته لګیا د خاوند د الله بندګي د الله عبادت سهار مونځ شولو ښځه ورته وایي سړیه ناوخته کومه لږ د وخته لاړ شه محکمې له هسې نه چې د الله نبي رانه خفه نه شي چېرته بېزاري اعلان نه کړي ورلم چې محکمې ته رالم چې ګوري قاضي په دروازه کې ولاړ دی جاړي راغاړې ورته ای د الله بنده کوم عمل دې کړی دی بېګا محمد رسول الله خوب کې راغی ما نه یې مخ اړولی و چې تا ته یې سړي الله ګواه کړ زما نوم یې درته پیش کړ
ستا وس نو چې دا 500 درهم دې ورکړی وې بخښنه دې وې ما نه بېګا رسول الله ما خړولی دی ستا د 500 درهمو ذمهوار زه یم او جب ته یې لاس کې 500 درهم یې راکړه راته چې دا یو څه دا د خپلو بچیانو له خرچه وکړو چې کله تجار راغی نو زه به هغې له 500 درهمه ورکړم زه ولاړ یم دې وخت کې چې ګورم تجار منډې راوهي دا راورسېدو محکمې ته راغاړې وتو د قاضي نه زیات جاړي ولې بېګاره ته رسول الله خوب کې راغی ما ته ویې مالداره تجاره الله تا ته مال د دې دپاره درکړی و چې تا ته د لا اله الا الله محمد رسول الله نوم یادېدلو او زه یې درله په ضمانت کې درکولم تا له حیا نه درتلله چې دا 500 درهمه دې د غریب سړي ته معاف کړی وې د الله دپاره رالم 500 درهم هم درته معاف دا 500 درهم نور هم واخله خو ما له دعا وکړه چې رسول الله رانه مخ اړولی دی کور ته لاړم ډېر خوشحاله شوم بیا مې د مور لاسونه موچي کړل ښځې راته ویل څنګه رالې واقع مې ورته بیان کړله ډېر خوشحاله شو قرض هم خلاص شو هغه 10 درهمه چې و مې راواغېستل او په خپلې نفقه کې مې ولګول الله ډېر غیرتي ذات دی محمد رسول الله صم ډېر غیرتي ذات دی او الله ورته ډېر غیرت ورکړی دی ډېر د غیرت شخصیت دی محمد رسول الله صم چې مونږ او تاسې د الله په دین او د محمد رسول الله صلی وسلم په دین باندې غیرت وکړو انشاءالله ورځ د قیامت لرې نه ده مخکې ته راتلونکې ده چې همدغه محمد رسول الله به په کوثر باندې ولاړي جهنم سره به ولاړي په پل صراط باندې به ولاړي او خپل یو امتي به د لاسه نیسي او جنت ته به یې داخلوي الله رب العالمین دې مونږ او تاسې جنت والا جوړ کړي الله دې مونږ او تاسې د جهنم نه وساتي سبحانک الله